السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. ډیرو قدرمنو حاضرینو، استادانو، د معارف وزارت راغلي قدرمن مشر، د ازموینو د ادارې مشرانو، محصلینو، ډیر د خوشحالۍ موقع ده چې نن موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې په زرګونه ځوانانو د علم یوه مرحله تکمیل کړه او د دویمې مرحلې قصد او اراده کړي. ځوانانو موږ او تاسو د دنیا په کلي کې ژوند کوو. دنیا د یو کلي حیثیت لري او هر هیواد د دنیا په دې کلي کې داسې یو حیثیت لري لکه په کلي کې یو کور. ګاونډ کې هم هیوادونه لرو، په سیمه کې هم هیوادونه لرو، د دنیا په کچه باندې هم. که موږ د هیوادونو ته نظر واچو، د افغانستان سره مقایسه کړو، دا نور هیوادونه که د ګاونډ هیوادونه دي، که د سیمې هیوادونه دي، که د دنیا هیوادونه دي، زموږ او ستاسو نه وطنونه آباد دي، په خپل کور کې پوره دي. نور خلکو له څه ورکوي ورنه اخلي کم، نور له ورکوي ډېر. لیکن که موږ د خپل وطن ته وګورو، وطن آباد نه دی، وطن په ځان بسیان نه دی، نورو خلکو له چې ورکوي ډېر کم شی ورکوي او د نورو نه چې اخلي ډېر اخلي. او د هغې یو لویه وجه دا وه چې په دې ملک باندې دوه اشغاله تیر شو. زموږ ځوانانو ته مناسب فرصتونه نه وو، مناسب ماحول نه وو، مناسب وسایل او اسباب نه وو. که د دوه اشغالونو بدبختۍ راواخلو نو هم نتیجه دا راوځي چې موږ په علمي او تحصیلي ډګر کې کمزوري وو، ځکه د دې مشکلاتو سره مخ شو. ظالم راځي وطن رانه نیسي، ما ته د ظالم نه دفاع نشو کولی، د ظالم نه ځان نشو خلاصولی، 14 کاله مصروفوي. بل ظالم راځي وطن رانه نیسي، اخلاق رانه اخلي، عقیده رانه اخلي، دین رانه اخلي. په مخ د ځمکه چې څومره د مظالمو ډولونه دي هغه دلته تطبیقوي. ما ته ځان نشو خلاصولی، 20 کاله وخت یې رانه واخیست. اوس الله تعالی مهرباني وکړه او دغه ملک آباد شو. اوس په دې صورت کې یو احساس پکار دی، یو فکر پکار دی، یو درد پکار دی چې د ځوانانو سره وي. زموږ دا کمزورتیاګانې به څنګه ختمیږي؟ د افغانستان تاریخ که موږ وګورو، د افغانستان ولس، افغانان په مجموع کې د دنیا د نورو قومونو نه، د نورو خلکو نه په هېڅ کې کم نه دي. بدنونه برابر دي، دماغ برابر دي. کمه زما ستا هغه د تعلیم او د تحصیل ډګر دی، د علم کمې دی، د تحصیل کمې دی. که دغه کمې پوره شي زموږ ټول مشکلات حل کېدی شي. که ظالم اراده وکړه د ملک نه دفاع کولی شو، د ولس نه دفاع کولی شو، د سرحداتو نه دفاع کولی شو،
خپل عقیدونه دفاع کولی شو. منګه ښه فرصتونه لرو الحمدلله په دې ملک امن دی. تاسو ولیدل چې په لیسو کې سہولتونه او درسونه وویل شو، یو مرحله تکمیل شو. بلې مرحله ته تاسو راغلی یاستئ چې هغه د پونتون مرحله ده، تحصیل مرحله ده، سہولتونه برابر دي، پریشانیان الحمدلله نشته. که موږ دې خبرې ته فکرمن شو چې زموږ او ستاسو په ذمه باندې یو ډېر لوی مسؤلیت پروت دی، د وطن آبادول، وطن خودکفا ګرځول، وطن د نورو هیوادونو سره همسیال ګرځول، وطن د دغه پریشانونو نه رایستل، دا د ځوانانو کار دی. داسې نه چې دنیا کې دا کار ځوانانو نه دی کړی. ګاونډ کې وګورئ، همدغه د تعلیم او د تحصیل د لارې ځوانانو دا کارونه کړي. دنیا کې دا څومره مترقي هیوادونه دي، دا وګورئ، د ترقۍ ذریعہ او اسباب تعلیم او تحصیل دي، همدا ځوانان دي. یو فرق موږ لرو چې کوم هغه ته متوجي شو کله چې ډیر څوک د دنیا په کلی کې چې ته یو چاته ډیپلوم ورکې چې دا واخله خپل ضرورت په حل کړه، څوک یې نه اخلي. دنیا کې هدف کمال حاصلول دي. یو ځوان وایي زه ډاکټر جوړېږم، باید د طب علوم حاصل کړم، زه به اعلی ډاکټر کېږم چې ما سره علوم وي. که ما سره علوم نه یو ډیپلوم را سره د ډیپلوم وجود ما نه ډاکټر نه جوړي. ټول حرص د علوم په حصول باندې وي، دا د دنیا رواج دی. زموږ په دې ملک کې یو غلطه فکره قائمه ده، هغه دا چې دلته ځوانان کوشش کوي چې په هر قیمت وي ډیپلوم لاسته کړي. که علم کافي وي او که نه وي، علم ورسره لږ وي او که ډېر وي، کوشش تا وي چې ډیپلوم حاصل کړي. چې ډیپلوم حاصل کړه بس دا د ژوند هدف دی، بس کار جوړ شو. زموږ د وروسته پاتې کېدو نقطه په دغه ځای کې ده. راشئ د ټولو نه اول دا حزم وکړو چې دا شوق نه کوو چې موږ په هر قیمت ډیپلوم لاسته کړو. دا زموږ د ژوند هدف دی. ستا سره ډیپلوم وي او ته ډاکټر نه یې، علوم در سره نه یې، ته به د ولس خادم نه یې، د ولس قاتل به یې. به د ځان نه خادم جوړې که د ځان نه قاتل جوړې، دا فیصله اوس ته کولی شي. دنیا کې ډاکټران د ولس خادمان دي، لیکن که په دې فکر باندې په دې ملک ته ډاکټر شو، موږ تاسو ګورو هم ډېر ډاکټران وینو چې د ولس قاتلان دي، د مریض وخت ضایع کوي. یو دا اراده وکړو، د دې کوشش نه کوو چې ډیپلوم لاسته کړو، د دې کوشش وکړو چې موږ کمال څنګه لاسته کړو. که انسان قیمتي ګرځي، په علم په تحصیل په کمال قیمتي ګرځي، د ډیپلوم په وجود باندې قیمتي نه ګرځي. دا خو صرف یو دلیل دی او علامه ده چې تا علم حاصل کړی دی، او ځای ته چې لاړ شي ډیپلوم به وړاندې کوي چې ما دا علوم ویلي دي. ستا د علومو یو علامه او دلیل دی. نو خو کمال ستا ذاتي شی دی چې تا خواري کړې ده، 4 کاله پوهنتون کې د خواري کړې ده، نو بنیادي شی هغه ستا علم او کمال دی. یو که دې نقطې ته متوجه شو. دویم که دې نقطې ته متوجه شو چې همیشه دپاره په خپل استعداد باندې اکتفا وکړو. دنیا کې هم دا رواج دی چې هر ځوان کوشش کوي چې په خپل استعداد باندې تکیه ولري. دا تصور انتهایی زیات کم دی. په ګاونډ کې به وي، خو د دنیا په نورو هیوادونو کې موږ نه دی لیدلی چې ځوان به کوشش کوي چې نقل وکړي،
او څنګه خپل ځان کامیاب ثابت کړ په نورو لارو باندې. زموږ استاد په ګاونډ کې دا جذبه شته په دې ملک خو به حد زیاته ده. ځوانان کوشش کوي چې څنګه په یو طریقه باندې ځان کامیاب کړي. که وړتیا لري او کني لري خو دې کوشش کوي. کله دا فکر تغییر کړو، تکلیف وباسو، زحمت وباسو د خپل ګټې لپاره. تاسو وګورئ په کابل کې په هر میدان کې مثلا ته په میدان کې کم ډاکټر چې زحمت استلې خواري کړي دغه مراجعین ډیر دي، هغه نه خلک خوشاله دي. کم ډاکټر چې خواري نه دا کړي زحمت نه دی وستلې قابلیت کم دی دغه مراجعین کم دي. یعنی د نتیجې په لحاظ سره به ښه نتیجه ته الله اخلي چې ستاسو سره خپل استعداد زیات وي. نو یو واري کومه دا فکر بدل کړو نو تاسو سره ډېر قیمتي ځوانان وزي. تاسو ته به نظامونه محتاجي، تاسو ته به ولس محتاجي. که بهر تلاړ شي ته د بهر مترقي هیوادونو د ځوانانو په سب کې کېناستې شي د هغوی سره مزل کولی شي. دریم شی چې هغه قابل تغییر دی هغه اراده او نیت دی. څلور کاله ته پونتون ته راځې تا کوم اراده د ځان سره راوړې، کوم نیت د ځان سره راوړې، دا ډېره اساسي نقطه ده. اسلام کوشش کوي چې د مسلمان هر عمل عبادت وګرځي. ته خوراک کې، اسکل کې، خوب کې، نو که په دې نیت وکړې چې زه انسان یم دا زما یو ضرورت دی عبادت نشو. اسلام وایي چې په دې نیت کوه چې زه خوراک او اسکل کوم چې بدن کې طاقت پیدا شي او عبادت وکړم د خدای الله د عبادت لپاره پیدا کړم. دا ستا خوراک، اسکل، خوب د عبادت شو. انما الاعمال بالنیات. دلته ځوانانو تاسو هم نیت کړی وي، ستاسو مور پلار هم نیت کړی وي. عام طور اراده دا کیږي او ځوان وایي چې زه د پونتون دوره پوره کوم. ته څه دپاره ډاکټر به رانه جوړ شي، انجینر به رانه جوړ شي، ښه ژوند به ولرم، ګاډی به وي، کور به وي، واده به وي، پیسې به وي، بس مزې به وي. دا اراده زیاته ده. د دې ارادې تاوانونه څه دي؟ تاسو وګورئ د اول اشغال او دویم اشغال محصول راواخلئ. اول اشغالګر چې چاره واستم استاد غونې ځوانانو د دې تحصیلي ډګر پیداوار، او دویم اشغالګر چې چاره واستم هغه د دې تحصیلي ډګر ځوانانو د دې پیداوار. لکه وی خښوان غوښته، خښوان په اشغال کې هغه سہولتونه غوښته. پاګې باندې دا فرق نه و چې دا اشغالګر دی او زما د وطن دوست دی، دا فرق نه و. تاوان دا زیروز. دوی به اراده دا درسته اراده چې زه باید کمال حاصل کړم. چې کمال حاصل شو زه په دې وطن کې د اسلام او د مسلمانانو خدمت کوم. اوس هغه ښه ژوند تنخواه تانه اسلام نه اخلي. دیندار ډاکټر وګوره د ټولو نه په ده باندې د مسلمانانو اعتماد زیات دی. دیندار انجینر وګوره مسلمانانو په ده باندې اعتماد زیات دی. ستا په تنخواه کې، ستا په ښه ژوند کې کمې نه راځي بلکې ډیروالی راځي، ښهوالی راځي. فرق به دا وي چې که چېرته داسې یو څوک درته راوړاندې شو چې د هغه برنامه اسلامي نه وه، د اسلام په ګټه نه وه، د وطن په ګټه نه وه، ته به ورسره پکې شرکت نه کوې. ته وایې چې ما چې دا زده کړې کړي دي د دې لپاره ما کړي چې دا وطن به آبادوم، اسلام خدمت وکړم. په دغه برنامه کې نه وطن آبادېږي او نه د اسلام خدمت کېږي. دې کې زه نه یم. فرق به دومره که یو اشغالګر راځي ته به پکې نه استعمالېږي. دا ډېره باریکه خبره. یو ځل ما په دې سوچ کول چې عجیبه ده چې په دې ملک ته هر ظالم راځي، هر اشغالګر راځي،
زمونږ تحصیلي ډګر پکې لوی برخې دا ولې تقریبا وطنه کال وروسته زه د نتیجې ته ورسېدم دلته خبره د نیت مور پلار هم دا اراده کړې چې ازماز وی ډاکټر شم موږ ور سره لخ شو زویم دا اراده کړې چې کله ډاکټر شوم مزي وي اوس دا مزي کار څه پیدا کی دا هر چا پڅن کی ډیپلوم دا واغه چې دا ډیپلوم چې تا ته په کوم ځای کې مزي پیدا کی ته زی پسی بلا فرق ده روسانو سره دغه ځوانان ولاړو د مزو د پاره امریکا او د ناتو سره دغه ځوانان ولاړو د مزو د پاره بل شي ونه مزو د پاره د سہولت د پاره تاسو نتیجه مولې تاسو وګورئ دیری ور باندې ډکی په دې خل دا چې تاسو آینده خوي په دې وطن کې د وطن په ګټه استعمال شي د ولس په ګټه استعمال شي دا د ولس بچی دي په دې باندې د ولس مصرف کیږي په کار دل چې ولس په څنګه ودري ډاکټر دې ولس په څنګه باید ودريږي ډاکټر نجیب ته ځان نه جوړ نه کړي پردو په څنګه ودريږي ته باید د ولس ته مرز دوا شي نه دا چې د خارجيان والے کار جوړ شي ته د ولس بچي د ولس مصرف در باندې شي او عقل لا څوي چې ته د ولس قاتل څنګه جوړيږي تا باندې چې مصرف شوه تا ته کوم امید د وطن آبادی ده ست په وطن آباد نه ته بیا وطن ولې ورانه دا شرکل وران نشو چا وران کو همدغه ځوانان پکې نو د امریکایانو را دوی وطني ځوانانو ډیر زور وال د مسلمانانو په قتل کې ډیر زور وال د وطن په تخریب کې ډیر زور وال دا بمونه کم دي لګ نور پر واچوي ان دا د دې شي نتیجه و چې دلته دوی په تحصیل کې اراده غلطه و دا کوشش وکړي چې ستاسو نیت او اراده هغه خولي جوړ شي خو فرصت لري اسلامي امارت ژوند دی چې تاسو ته سہولتونه برابر دغه تاسو واستې چې وطن به آبادوي دغه تاسو واستې چې وطن لپاره به د دفاع وسایل برابروي دغه تاسو ته د نظام امید دی نه تاسو ته د ولس امید دی ډېر شوق جذبه مینا محبت باندې خپل درسونه وي نیت پکې برابر نیت بنیادی شی دی که نیت ته سمو الله به تاسو سره کومک کوي تا نه به بهترین ډاکټر روزي یو بهترین انجنیر ام به د مسلمانانو خوخي ام به د اسلام خوخي ام به د الله تعالی ایمان وساتي ام به د الله تعالی عزت وساتي هغه ځوانان چې د پردو لپاره استعمال شي تاسو د هغې نتیجه وګورئ نن خو وسایل دي هماغه خلک ماسټر دی ډاکټر دی بهر پروت دی نتیجه وګورئ په دې وطن کې پاتې شو نتیجه وګورئ چې نن ولس ورته په کوم نظر ګوري مسلمانانو ورته په کوم نظر ګوري په دې ولس کې آینده د خلکو ژوند به څنګه وي ځان نه داسې یو ګل جوړ کړي چې بوی وطن ته خور شي مسلمانان د هغې نه فایده واخلي آینده نظام هغه به د تاسو نه تشکیلیږي په هر ځای کې به ډاکټر ته انجینر به ته د نظام ټولې پرزې به د تاسو نه جوړي دا چې دا 15 کاله پریشانۍ تیر شو په دې ملک باندې دا کولی شو چې آینده د پاره داسې ژوند ولرو چې د داس پریشانو سره بیا مخ نشي خو شرط به دا وي چې ځوانان دا تعهد وکړي ولسته دا تعهد ورکړه خدای ته دا تعهد ورکړه چې موږ به زحمت وباسو کوشش وکړو احساس پر سره وي فکر او درد پر سره وي سیالي وکړو د دنیا د ځوانانو سره وطن به آبادو خودکافي به ګرځو په اسلام به آبادو د چا نه څه کم نه یو وسایل لرو نظام لرو فرصتونه لرو د افغانستان راتلونکي حالات تغییر دا تاسو په اختیار کې ده د نظام ذمہ داری دا ده چې تاسو ته سہولتونه برابر کړئ دا اوس معرف وزارت چې کومه ذمہ داری سره ورسوله تاسو دې ځای ته ورسول دا یو امانت من په دې امانت کې توسط او امتحان واخیستل شو لوړ زده کړو وزارت ته د امانت سپارل شي
نور ستاسو ژوند تر اخره پورې د لوړو زده کړو د وزارت سره تړلی په دغه امانت کې نظام ډېر کوشش کړي د ازموینو پر رابطه باندې سکالي داسې ولید الحمدلله سہولتونه ډېر وو موږ ډېر زیات خوشاله وو د ځوانانو هغه شوق او رغبت او دلچسپۍ نظام ته حوصله ورکړه ولس ته حوصله ورکړه موږ ځوانانو دې ته نه دي کتلې چې بیمار راغلي دي د امتحان ډګر ته ځان را رسولې موږ ورته سہولت برابر کړې ده په گاډي کې ورته استاد کېنولې چې استاد دا بیمار دی ته ورته کېنه چې دا محصل دې دغه جوابونه ولیک سپینګيري معمر شخصیتونه راغله دا عزم او اراده وکړه چې موږ لوړ زده کړو دا ستاسو لپاره ډېر حوصله وزید او سپینګيري سره دا شپږ 5 درش پښتو کلو راځي د سپینګيري ته نه ګوري بیا ستاسو سره پڅن کې کینی وزه د علوم حاصلوم د وطن آبادو بیا تاسو ځوانان واستین چې سپینګيري سره دا احساس ستانه به ځوانانو سره خډيري داسې مشرانو خلکو راتلل ځوانانو ته یو فکر ورکي یو حوصله ورکي یو احساس ورکي تاسو تکړه شئ زندان کې ځوانانو یمنګا امتحان ورکو نظام ورته سہولت برابر کړي ته ونه کته شتا بندي دي امتحان ورک د ځوانانو دغه رغبت او دلچسپۍ نظام تم یو امید بخله ولستم یو امید بخله چې ان شاء الله دغه ځوانان به یو ځای ته ځان رسي او دا ځوانان به راتلون کې افغانستان داسې عیاري چې د دې پریشانونه به خالی د دې ولس راتلون کې به داسې نه چې بهر ته محتاجي نو ډېر زیات خوشاله شو چې سکهاله ځوانانو پاره کې ډېر دلچسپي واخیسته موږ 15 دورونو باندې امتحان تقسیم کړو د اخیرانه دور دی صبر سره یو لک ځوانانو پاره کې ګډون کړي د وطن مشکلات دي پریشانۍ دي غربت دي داغه باوجود په ډېر کافي تعداد کې ځوانانو الحمدلله پازموینه کې برخه اخیستي امید ده چې د وطن وضعیت په ورځ د ورځې حقيقي او ځوانانو ته د دې فرصتونو برابرېږي چې دوی راشي او لوړ زده کړې سرته ورسي د پایلو پر رابطه باندې هم موږ ولستم اطمینان ورکو ځوانانو ته تسلی ورکو چې کوم پایلې اعلانېږي دا به ان شاء الله ډېر شفافي وي تاسو ته اندازه ده چې کوم ازموینه اخیستل کیږي او کوم پایلې اعلانېږي د زیاته واسطه د سیستمونو سره ده د انسان په کې تدخل نه وي من په دې فکر یو دا را سره احساس ته چې دا د من سره د اولس ډېر لوی امانت ته ولس بچو 12 کاله تکلیف استلې دی ورځ ته انتظار وباسي چې ما 12 کاله زحمت استلې بل زیو نتیجه واخلې مې پوندون ته معرفي شو 12 کاله زمونږه د ځوانانو والدینو خاندان تکلیف استلې او ځوان له فرصت ورکړي چې ته ورشه زده کړې وکړو مصرف کړي فرصت ورکړي په دې عقیده دا ډېر لوی امانت د نظام سره ډېر لوی امانت ان شاء الله ټول ولا تاسو له تسلی درکو په قیامت کې به یو په خدا سره نشي چې محصل اوچت شي چې ما خپل حق نه راکړل شي ما سره ظلم شي دا د اول ورځنه د خدای سره وعده کړی د ولس سره وعده کړی چې په دې ځای کې به عدالت هیڅ قسم اثر هغه په دې کې مؤثر نه ځوانانو ته دا عرض دی چې دوی کوشش وکړي منګه د ځوانانو په کامیابېدو باندې خوشاليږي چې ټول کامیاب شي په دې خوشاليږي چې ټول جذب شي او دا تاسو ته پته ده چې هر څومره مترقي هیوادونه دي او سہولتونه دي خو بیا هم
په امتحان کې ناکامان مخې ته راځي دا هغې دا مطلب چې ځوان ته یو احساس پیدا شي او دا امتحان هم د برابرۍ شي د کله کله کې یو ځوان ډېره خواري کړي خو هغه سوال دغه ځای نه راغلی چې په هغې د نظر نه لګېدلی ورته متوجه نه کله یو ځوان ډېره خواري نه کړي خو چې یو دم په هغه ځای ور برابر شي چې د هغې نه سوالونه راغلي نو که یو ځوان ناکام شي نو دا د مایوسۍ خبره نه ده دا یو انساني تعامل له رواج په دنیا کې دا کیږي په هر ځای کې کیږي په دنیا کې بیا رواج دا وي چې ته بیا آینده د پرځان آماده کې نه به ځان پریشانه کې نه به ځان مایوسه کې نه به د میدان نه ځان وباسي بلکې همت پکې خپل ځان ته به متوجه کیږي چې ما نه کمې تیر شوی ما زحمت ته ایستلې پوره ما پوره کوشش نه دی کړی باید زه آینده کال لپاره کوشش به وکړي کامیاب بشي زموږ ډېر زیات ترکیز په دې باندې وي چې سوالونه ډېر ساده او آسان په دې باندې پوهي چې په دې ملک باندې ډېرې بدې ورځې تېرې شي زموږ استادانو په وخت رسیدګي نه ده کړې زموږ ځوانانو ته مشکلاتو چې څومره مناسب زده کړې وي هغسې نه دي شوي په دې 100 کلنه دوره کې د طبعا کمزوري به وي د دې کمزورو ته په کتو باندې کوشش تا دی چې اسانه پوښتنې جوړې شي چې ځوانان یې حل کړي ټول کامیاب شي پهلې به ان شاء الله په نږدې ورځو کې اعلانېږي ډېر وخت به وانخلي وطن 10 ورځو کې کوشش کوو چې پهلې اعلان شي او ډېر زر ځوانان د پوهنتونونو دروازو ته ځانونه ورسوي نور د الله تعالی نه سوال کوو چې الله تعالی تاسو ټول کامیاب کړه او تاسو ټول الله تعالی د وطن د آبادولو سبب او ذریعہ وګرځي دا وطن به آبادیږي خو چې الله تعالی زموږ او تاسو په لاسونو آباد کړه د زموږ او تاسو لپاره سعادت دی افغانان به د خوشحالۍ ورځ ګوري خو چې هغه ورځ ته خوشحالۍ الله تعالی به موږ او تاسو باندې ورته برابر کړه چې موږ او تاسو د ولس ته خوشحالۍ ذریعہ او سبب وګرځو دا زموږ او تاسو لپاره سعادت دی تاسو لپاره د مبارک وي چې مرحله تکمیل کړي دا بیا د دویمه مرحله تابعین سي تاسو د والدینو لپاره د مبارک وي الله تعالی د تاسو ټول کامیاب کړي وصلی الله تعالی علیه